السلام علیکم ورحمت الله. خوشبختانه نن بیا راغلی یو کابل کې ایکسپو سنټر یا نندارتون د دریو هیوادونو چې هغه کې هندوستان دی، ایران دی او د افغانستان. نو دغه دریو هیوادونو زراعتي هغه د نندارتون دی. البته په دغه نندارتون کې هغه عصري وسایل دی، خصوصا د کرنې برخه کې، همدارنګه د میوو یا د سبزیجاتو د پروسس او یا د بسته بندۍ یا د سردخونې وسایل د سړو خونو لپاره، یا همدارنګه دا د قطرې سیستم چې دی، ډراپ سیستم، دغه ټول هر ملک خپل هغه چې کوم وسایل دي هغه یې راوړي دلته نندارتون ته وړاندې کړي دي. نو زما په فکر باندې دا د افغانستان لپاره ډېر ګټور تمامېږي. هغه څنګه موږ تاسو ته معلومات دی چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی او زموږ او ستاسو تقریبا 90% که خدای مې دې نه غلطوي موږ او تاسو په زراعت باندې ولاړ یو. که چېرته د دغه خصوصا د دغسې نندارتونونو پرانیستنه خصوصا په موږ او تاسو په هیواد کې ګټوره په دې ده ځکه چې زموږ او ستاسو دهقانان یا مثلا کروندګر هغوی چې دی لاسرسی پیدا کوي عصري وسایلو یا مثلا نوې ټکنالوژۍ ته. یو پیرودونکی مستقیما د یو کمپنۍ سره یا مثلا یو کروندګر مستقیما د یو کمپنۍ سره اشنایي پیدا کوي په ځای د دې چې دریم څلورم لاس ته دا یا پیپ واخلي یا مثلا نور وسایل واخلي یا مثلا ټیکټر دی یا که دغه هغه شی چې په زراعت کې پکارېږي هغه دویم دریم لاس نه اخلي، مستقیما د کارخانې سره یا د تولیدي کارخونې سره د لاسرسی ورته پیدا کوي، ډایرکټ هغې ځای نه اخلي. دغه کې هم اقتصادي ګټه ده، هم هغه اصلي شی به هم په لاس راسي. درېیمه ګټه دا ده چې موږ کولی سو بهرني پانګوال خپل وطن ته جذب کړو یا مثلا د هغې سره اشنایي پیدا کول. دا هغه خوبیانې دي چې کولی سو د دغسې نندارتونونو په اساس باندې موږ او تاسو لاسته راوړو. ورځو داخل ته ګورو چې څرنګه هغه ماشینونه دي یا مثلا نور وسایل دي یا همدارنګه تخمونه دي، اصلاح شوي تخمونه. دغه ټول دننه په دغه نندارتون کې شته. انشاءالله نږدې ځای به یې ګورو. صحیح ده. بیرغونه خو تاسو وینئ، یو هندوستان دی، ایران دی، همدارنګه خپله د افغانستان. داخل ته به ورشو انشاءالله و به یې ګورو نږدې ځای نه. او ماشاءالله د هر ځای نه خلک وګړي د مختلفو هیوادونو. یو مهمه خبر دا چې د سره موږ ستاسو د نورو هیوادونو سره هغه تعلقات هم عادي کېږي. نو دلته مېرمنې هم شته د نورو هیوادونو، همدارنګه وګړي هم راغلي، هم هندوستان خلک دي، هم د ایران دي او خپل افغانان خو خپل ځای دي. افغانستان نه مخکې مې هم ویل چې یو زراعتي هیواد دی او زموږ اکثره په زراعت باندې متکي یو. د بیلګې په توګه باندې دا د انګورو سیزن دی. تاسو وګورئ څو قسمه انګور، تور دي، سپین دي او کشمشي دي پکې. او دا تاسو فکر وکړئ چې اکثره هیوادونو کې دا شی ګورو نشته. فکر وکړئ اکثره هیوادونو کې ګوره داسې حاصلات هغې نه ورکوي، یا د هغه د آب و هوا د وجې یا مثلا هغې د خاورې د وجې. خو لله الحمدلله تعالی موږ تاسو ته داسې ځمکه راکړې. دلته وګورئ دا وګوره ژوندی مثال یې تاسو ته ښکاري په یو ګلدان کې ونه او بیا هغه ښایسته هغه یې نیولی. دا زموږ ستاسو غالی دی وطن. مشرخه آرام آرامیست. از هرات است؟ بله از هرات. نه خیر از فاریاب است. از فاریاب ماشاءالله. بله. با دست جور شده نه؟ قالینای دست بافت است. بله. دست بافت است. دا از موږ ستاسو لاسي صنایع دي ښه. نو صنایع دستي چې ورته وایي. او ماشاءالله په قالینو کې په افغانستان کې خو موږ تاسو اول یو، خو پوهېږئ چې مخکې زموږ او ستاسو قالینې نور هیوادونو همسایګانو به په خپل نوم خرڅولې. خو اوس لله الحمد دغسې نندارتونونه او دغسې خپل تولیدات خلکو ته وښیو، نړیوالو ته وښیو. بیا موږ کولی شو چې خپل زعفران، خپل قالینې مثلا هر هغه شی چې د افغانستان په نوم نور خلک یې صادروي، انشاءالله په دې امید چې خپله د میډ ان افغانستان پې ولیکل سي. بیادر این همی قالینه قبلا در مارکت بین المللی به نام دیگه کشورها صادر میشد. فعلا چطور است؟ بله. خب قالینا خو یک زمان در پاکستان بافت میشد، از این جمعه رفت بافندای ما بافت میکرد، چون بعض ناهنجاری ها بود در افغانستان، بعض مشکلات ها بود، مشکلات های ترانزیتی داشتیم، مشکلات مارکتینگ داشتیم که مارکتینگ به تاجرها پاکستان میکرد. باز از اون خاطر هر قالینی که
در افغانستان بافت میشد یا توسط افغانای ما در پاکستان بافت میشد به نام پاکستان به کشورهای دیگه ارسال میشد. فعلا دیگه ما به این خرسند هستیم که از افغانستان به تمام جهان به نام افغانستان ارسال میشه و این قالین دیگه فعلا به نام افغانستان صادر میشه در هر کشوری که میره. خوب یک چیز هویداست قالین دستبافت با کوالیتی بالا در بسته جهان میشناسه که قالین افغانستان است. با واسه بعضی که کشورهای همسایه ایره به نام خود دزدی کرده بودن و یا است که به نام خود رقم میزدن، فعلا به نام افغانستان میره و همه جهان میفهمه که قالین افغانستان است و این افتکارات افغانستان هم میدزدیدن از پیشش. این نه تنها افتکارات مردای افغانستان است، این تماما فرهنگ خانما خواهرای ما شما انتقال میتن. بله بعد همشیرای ما جور میشه، خواهرای ما جور میشه، مادرای ما جور میشه، تمام بافت از یا توسط دخترها خواهرای ما شما میشه و سهم کلان دیگه خانما داره. الحمدلله. فقط جای افتخار است بیادر که فعلا به نام افغانستان همون نام که قبلا داشت فعلا دوباره به دست آورده شده و همین قسم نندارتون یا مثلا اکزیبیشن سنترها که هستن چطور است؟ فایده داره؟ بله خیلی خوب است، خیلی خوب است، لیکن ما در این عرصه حمایه دولت ما میخواهیم باید در این اسپانسر بکنه دولت ما تا بتانیم که قالین در نمایش های بیرونی در تمام جهان برسانیم، لیکن باید دولت حمایه بکنه. انشالله حمایه 100% شان است. تشکر بیادر. خوش شدم. زنده باش. خیر بخیر. اجي صاحب ستړی زه خیر په خیر جوړې په خیر ان شاء الله صحت ښه دی. عزتمند شي. ستاسو دې نه معلومیږي چې ټول کار مو زراعت سره دی؟ بله او زراعت سره مالدارۍ سره. زراعت او مالداري ده. او شرکت مو چیرې دی؟ شرکت مو دلته جادې میوند کې او کابل کې دی. ښه مواد ټول خپله تولیدوئ؟ نه وارده وي واردوئ. نو خپل همداسې کوم فکر کړی دی چې بله دلته ما څه فکر جوړ کړئ؟ شته دی او څه وخت به یې جوړوئ لکه؟ انشاءالله نږدې وخت کې به خبر موږ شي. غواړو فقط هدف مو دا دی چې دغه خپل کله وطن لاره تولید بندې شي. شي که نه دا ونه وي چې پلانکې قلم نشته. د دې نه به انشاءالله دا خلک راته بیغم وکړي. څه وخت؟ ډېر نږدې کې به څومره واورم. وخت؟ میاشت دوه کې به انشاءالله میاشت دوه کې به انشاءالله دا واورم. میاشت دوه کې له خیره خبره ته زیری دی نو بخیر. میاشت دوه کې بخیر. چې کوم مالداري کوم سیزونه چې موږ دوايي- وارده او دا بل ته جوړېږي انشاءالله. ښه او د خیر بس سره. دغه هم غوښتل لره الله انشاءالله. خوشحال لره الله مو عزتمند شي. خوشحاله تاسو له هدف مو دا دی چې وطن مو په خپلو پښو ودرېږي. خپل خپل به ودرو انشاءالله همدا ځوان کول به ودرېږي انشاءالله ډېره مننه. او تاسو وینئ ښایسته هغه یې جوړ کړي. إله الناس غاو وليس سواك. خو دا اول خو په دغه ورته وایي شوروم ورته وایي که نه؟ په دغه کې څومره شیان دي ټول د خپل وطن دي؟ ټول خپل وطن دي. ښه ننګرهار وادي کرنیز امارتي شرکت تولیدات دي. خپل شرکت دی خپل راغلي او شرکت دی کتلي مو دي. تولیدات نو دغه ننګرهار وادي کرنیز امارتي شرکت تقریبا تر اوسه پورې زیتون او د زیتونو اچار د زیتونو هغه دانې هغه نه بغیر څومره تولیدات نور لري؟ دغه تولیدات دي زمونږ دام زمونږ فابریکه ده نجاري ده. ښه دا ټول تولیدات زمونږ خپل دي. هو دغه ګیلاسونه او ګیلاسونه او قندانې او د لرګیو نقشې نه دي. جوړ. دا د لرګیو نه خپل لرګي لرو بس هماغه لرګیو نه مونږ دا تولیدات لرګي د څه جوړوو. شي دي؟ دا لرګي د شوي دي مونږ خو ورته شوي وي بعضې ما خلک شوي ورته شیشم وایي که نه هغه لرګی دی. دغه عکس کې چې موږ وینو که نه مونږ فارم هم لرو د فارمونه هم میانو دي، د میانو. الحمدلله. هو د غویو فارمونه هم د شته؟ غوی فارمونه هم لرو. لبنیات او لبنیات خپل هماغه د دغې فارم چې دی موږ چې کوم یو د غواګانو فارمونه لرو هغه خپل لبنیات هم چې دی تولیدوي. راځو خرماو ته. د خرماو باغ خو مې خرما هم لیدلی باغ و، زه هم لرو ورغلی وم. الحمدلله. اوس زموږ خرما رسېدلې ده ښه ښایسته ښکلی تاسو باغ. یو ویډیو ما هم کړی د خرماو د باغ نه. موږ د خرماو په باغ کې حتی د عجوه خرما هم لرو. همدغه. عربانو به ډېر وخت موږ سره چل کوی د عجوه چې دا بغیر د مدینې نه بل ځای کې نه کېږي. همدغه سره خو اوس ښکلې. زمونږ عجوه به انجینر صاحب ډېره ښکلې ده. ما خوړلې ده کور ته ډېر د ځان سره مزیدار وړې خوږه ده. ښکلې تاسو هغه کیفیت کلیپ لري. شاید ملګرو ډېر کتلی هم دی. نو عجوه هم کېږي په ننګرهار کې. بل درته دا وایم صاحب چې زیتون چې دی د افغانستان هو که هغه یې تیل وي که اچار وي که پاڼې دی پاڼې دي که دی نه؟ پاڼې دي. دنه موږ چای کې هم استفاده ډېر کوی ښکلی مزیدار ده. څو مرضو لپاره دوام ده. زیتون هو دوا خو خود وی چې الله تعالی دومره یاد کړي دي تین او انځر او زیتونه.
تیل او همدارنګه اچار د زیتونو تاسو ته خو به معلومات دي په نړۍ کې په څومره لیول کې په څومره درجه بندي کې موږ زمونږ اوله درجه ده په ټوله نړۍ کې زمونږ د ننګرهار کم یو تیل او زیتون چې دي دا اول درجه کې مطلب هغه ملاوټ پکې نشته په اصطلاح ملاوټ نشته موږ پکې کم صفا سوتره دي مواد هم هیڅ شی هم نه نشته پاک سوتره خپل دغه تیل دی 1 لیټره 1 لیټر د قیمت څومره دی د دې قیمت 390 روپۍ 390 افغانۍ بیا عام دکانداران په څو خرڅي نو هغه ونه نه پوي نه تاسو ته کوم مشخص نرخ نه نه موږ نرخ نه دی ورکړی آزاد بازار دی آزاد بازار دی هغه چې دی موږ سره قرارداد کوي موږ نه وړي غلطه موږ ورته په همدې نرخ باندې ورکو کوم یو نرخ چې موږ یو ته دې ګټه خو دولت ته راځي او الحمدلله مکمله دا ټول د ګټه د دولت او دا غي دا یا چار دی دا کیلو په 1500 ګرام نیم کیلو دی نیم کیلو دا په 100 دی دا په 80 افغان یو کیلو په 140 یو کیلو یې موږ سره و 110 روپۍ هم خرڅول خو اوس نه لرو هغه موږ ختم کړی دي او دا چې دی دا یو پاو دی دا په 55 افغانۍ قیمت لري نو اچار خو ماشاءالله خو خوندور اچار ډیر ښکلی دی دا تولیدات موږ جوړ کړي دي اوس که یو څوک غواړي چې دا ترلاسه کړي مثلا زیات اندازه واخلي بیا د کوم ځای ته مراجعه باید وکړي ریاست سره مراجعه کوي د ننګرهار وادي زمارتي شرکت سره خاص بانګور باغ کې د کلان دی نه دوسرکه کې د سخروت دوسرکه کې دا د ادرس مون تیار ورته ویلې نو یو څوک غواړي مثلا په زیاته اندازه واخلي هغلته موږ ډیر ښکلي دغه ډیر ښکلی قنداني ده ډیر ښکلی دا خو خالي د ایښودلو لپاره دي که استفاده ترې نه کېږي نه دا خو یو نمایش جوړ کړی دی که څوک یې موږ نه اخلي موږ ته د مراجعه وکړي زیات پکاري زیات اندازه موږ جوړولی شو انشاءالله نو اونګ دی هلته ډېر ښکلي بالکل هغه د ښکاري ملګری به تصویر کې راواخلي هغه د په عامه اصطلاح به هم خرما او هم ثواب ګټه هم هېواد ته رسېږي او څاګانې دي ګوره دلته هغه کوټبند دی میوهدانیانې دي قاری صاحب ډېره مننه الله دې خیر و برکت درکړي نو زیتون او د زیتون رښتیا یو مهمه پوښتنه دا خو هغه تیل دی چې یا څوک پې ویښتان غوړوي بدن پې غوړوي که نه او د هغه لپاره دا د خوراک دی زمونږ دغه کم یو تیل چې دی دا د بدن غوړولو دپاره هم دي د خوراک دپاره دي خام خوراک دپاره هم دي د پخولو دپاره ټول دغې بیا زه ته کې غلط شوم ما دا فکر کوم چې دا یوازې د ویښتانو یا د بدن د غوړولو لپاره یا نور دوایي لپاره که نه ښه دا کوی چې هغې هم پکې پخېږي کوی چې هر څه پکې وکړي بس ټول په یو کې دی آل ان ون کې دی ښه ډېره مننه قاري صاحب محترم الله هم خوشحال لر عزتمند شي راځي راکړه جهول ظالم وعليه بعد من التسويف بند مکس په نامه باندې دا تولیدي مرکز انجینر صاحب ستړی مسي بیا هم جوړې صحت ښه دی خیرت دی نو مخکې له دې چې ویډیو شروع کړو راته دې وویل چې زموږ ټول تولیدات داخلي دي او موږ ته خوند هم دغه راکړي ښه خوند هم دغه راکړي چې خپل د هېواد تولیدات خلکو ته پورې ورسوو صحیح نه نو بڼ مکس کې پیاوړی بڼ مو د محصولاتو نوم دی په یو چمچه کې طبیعي ځواک په یو چمچه کې ښه په یو کاشوغه کې مغزونه تخمونه وچې میوې غذایي او طبیعي بوټي دغه اوس څه شی دی دا خو داسې دی لکه هغه ماجون غوندې که نه نه ماجون نه دی زه به یې هغه په لنډو کې معلومات دا خو ما خلاص کړه درته پروا نه لري ته یې وله ذایقه وګوره ښه دا عام خوړل کېږي عام خوړل کېږي هغه زه کله کله دغه یو نیم خارجیان چې راسي زه وایم دا خواړه خو یو ځلې خو معلومات راکړه مال افغانان داسې دي چې اوله هغه توپ چې جوړوي اول یې په ځان پټاو کوي چې څونه وژني وروسته یې بیا فیصله پرې کوله نو زه هم ګپ شک ورسره کوم نو اوس هم تاسې اوله خواړه وخورئ خوند یې وګورئ وروسته به بیا دکې ډېره ذایقه د انځرو نه ده د تقریبا 60 ډوله مواد دي نو که چیرې خو ذایقه پکې د انځرو پکې لږ رازیاته راښکاري دا خو اوس مخکې عطر وهلی و دغه عطرو باندې ستا سره ځینې ذایقې کېدای شي د سیده پته نه احساس ګډوډ مې که خو خوندوره ده خوندوره ذایقه ده ډېره ذایقه خو په هر صورت دغه څنګه دی څه شي لپاره باید خلک استفاده کړي په ټوله کې کلام داسې وایم پیاوړی بڼ په یوه چمچه کې طبیعي ځواک
دا د یو کلنیو څخه وروسته د نارینه او ښځینه لپاره ځانګړي خواړه جوړ دي، یعنې اعصاب، هډوکي او هاضمي سیستم په طبیعي توګه تغذیه او تقویه کوي، او په عین وخت کې ښځینه چې همیشه کمخوني لري یا هغه خلک چې جسمي کمزوري یا مثلا ډیر درانه او ثقیل کارونه کوي، ورزشکاران، دغسې د دې خلکو لپاره دا طبیعي انرژي ده. او په عین زمان کې موږ د دې خوړو یوه دعوه لرو چې دا طبیعي دي. دا طبیعي دعوه ولې لرو؟ په خاطر د دې د طبیعي دعوه لرو چې د دې خوړو فارموله، معادله، کمبینیشن دا درې شیان خپل نوښت دی، کاپي پیس نه د کوم ملک نه کوم شخص نه دی. او بله خبره دا چې موږ دې ته پیاوړی بڼ وایي، دا پیاوړی بڼ قوي باغ ته وایي. ولې قوي باغ ورته وایي؟ ځکه چې دا خواړه د 20 ډوله طبیعي محصولات څخه جوړ دي. 20 ډوله طبیعي محصولات زه به یې هغه زنځیري کړۍ درته وایم. پیسته مثلا موږ د بادغیس کاروو، چارمغز د پکتیا او د خوست کاروو، بادام د لوګر، عسل د بدخشان او د بامیانو ده، مثلا توره زیره د هلمند ده. دغسې یعنې دغه ټوله محصولات، داخلي محصولات مو په نظر و چې کوم ولایت کوم شی ځانګړی لري هغه موږ استفاده. اوس که ساده مثال درته درکړم، زموږ وطني پیسته موږ ته مخکې په 1800 اوس تر 2200 افغانۍ تمامېږي، خو ایرانۍ پیسته موږ ته په 1400، موږ هغه ایرانۍ نه ده، خپله وطني استفاده. بادام موږ ته امریکایي په 600 افغانۍ کیلو تمامېږي، مګر موږ خپل لوګري بادام د 1200 تر 1400 افغانۍ پرې اخلو، تر څو د خوړو هغه کوالټي په صحیح توګه مراعات شي. نو د دې خوړو د 20 ډوله طبیعي محصولات چې کاروو، چې د ټول داخلي محصولات مو له داخل د افغانستان سره دي، او په عین زمان کې دا خواړه یو نوی نوښت دی. په دنیا کې دا خواړه مخکې نه و موجود. دغه کې ګوره د کلسیم دی، مګنیزیم او پوټاشیم او زینک او سوډیم دغه شی کې دي. دا بیا نیوټریشن فیکټ ورته وایي. دا د دې خوړو نیوټریشن فیکټ د WHO د پالیسیو او د کوډکس د سټنډردونو له مخې جوړ دی. یو بل پوښتنه، دغه څه به ورته ووایي؟ ته وبخښئ، پیاوړی بڼ تغذیوي خواړه. دغه خواړه چې د صحت وزارت سره راجستر دي، هغې نه پاس شوي. تر اوسه پورې د دولت 14 رسمي جوازونه لرو، 11 نورو جوازونو ته اړتیا لرو چې تر اوسه له هغه سټنډردونه نه دي جوړ شوي، خو دولت په ځانګړې توګه د خوړو او درملو ادارې چې په نوي سټنډردونو باندې کار کوي 80% هغه سټنډردونه هم دوی جوړ کړي دي. کله چې هغه جوړ شي هغه برخه کې هم جوازونه جلا اخلو. که اوس مثلا دا خواړه یو څوک خارج ته وړل غواړي، موږ څو شیان ورته کوو. مثلا اول د هغه هیواد د سټنډردونو مطابق ټیسټ ورته ورکوو، دوهم د وزارت صحت عامې هیلث سرټیفیکیټ، د دې انوایس برنامه. دا څلور شیان موږ هر هیواد ته چې خواړه ځي، یو هغه هیوادونه چې افغانستان یې په تمام معنا بلاک لیست کړی وي، نور چې موږ راکړه ورکړه لرو د هر هیواد سره. مننه انجینر صاحب، سلامت اوسئ، د بریاو په هیله عزتمن شئ. لاسي رسامۍ دي، تاسو وینئ ماشاءالله ډېر داسې هنر څخه ډک خلک لرو. ښه دغه ساحه بیا دغه لاسي رسامیو ته شوې ده. دا یو هم چې تاسو دلته وینئ نو اکثریت یې په لاس رسم شوي، کمپیوټرایز نه دي. تعطر ساجدا بين الحنايا أنا والذنب والتسويل جئنا. تاسو وینئ ها دلته وینئ او دغه طرف ته اوس اکثره ایراني او هندوستان والا هغه دي تولیدات دي. مثلا د اکثره فوکس د تولیدات اوس د ټریکټر دی یا مثلا دې خواته لیتیم بیټریګانې دي. نو خوند خو همدا کوي چې همداسې بله ورځ ایران کې دغسې نندارتون وي د افغانستان چې کوم تولیدات دي، محصولات دي، هغه هلته نندارې ته وړاندې سي، یا مثلا په هندوستان کې. نو هدف مو همدا دی چې خپل هغه تولیدات نړیوالو ته وښیو، په نړیوالو نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شي، او په نړیوالو مارکیټونو کې د افغانستان محصولاتو لپاره بازارونه پیدا سي. نو دغه د نمایشګاهو یا د نندارتونونو ګټه وي. نو انشاءالله او دولت خو ورته فکر دی، خو بیا هم که چېرته افغاني محصولاتو ته کار وشي نو انشاءالله ښه مارکیټونه ورته پیدا شي، بزګران مو ناامیده نه سي، نو اقتصاد مو هم ورسره ښه کېږي، اکثره خلک به په کارو باندې هم وګمارل شي، د بېروزګارۍ کچه به هم کمه شي. نو په دې هیله چې دا نندارتونونه پراخه شي. که اوس مثلا په 2 میاشتو 3 میاشتو کې کېږي، باید په میاشت کې دننه دغسې نندارتونونه وشي. ډېره مننه او درنښت
نور به لاړ شو. خدای په امان. السلام علیکم ورحمت الله. د اولادونو تربیت په هغه وخت کې موږ تاسو ته سختېږي چې کله موږ تاسو په غیر اسلامي ټولنه کې ژوند کوو. اکثره تاسو ته معلومات وي چې په غربي هیوادونو کې یا خصوصا په اروپا او امریکا یا په استرالیا کې ژوند کوي څوک د هغې اولادونه محلي مکتبو یا ښوونځي ته ځي. ولې مور او پلار د دې نه خبر نه وي چې زموږ اولادونو ته په مکتب یا په ښوونځي کې یا په پوهنتون کې یا په انسټیټیوټ کې څه تدریسیږي. اکثره ورونه او خویندې دا پیغام راستوي چې زموږ اولادونه شاید آینده کې زموږ د عقیدې یا مثلا زموږ د کلتور او د عنعناتو څخه لرې پاتې سي. نو همدغه مشکلات په نظر کې نیولو سره قرآن کور آنلاین اکاډمي لله الحمد داسې کاریکولم داسې درسي مواد تنظیم کړي دي چې د اروپایي مکتبو یا ښوونځیو یا انسټیټیوټونو سره انډول دي. هغه اسلامي مواد درته ښیم چې کله هم ستاسو اولادونه له دغسې محیط کې ژوند کوي نو تاسو راځئ قرآن کور آنلاین اکاډمي ته. دلته به د قرآن کور آنلاین اکاډمي درسي مواد کریکولم هر څه په دغه ویب سایټ کې تاسو اول مطالعه کړئ. د هغې نه وروسته بیا موږ سره په دې نمبر رابطه وکړئ. انشاءالله اولادونه به داسې درته روزو څنګه چې په مکتب یا ښوونځي کې هغې سره کوشش کېږي همداسې به په دغه اسلامي اکاډمي کې موږ هم داسې کوشش ورسره کوو تر څو پورې دغه زموږ او ستاسو اولادونه داسې وروزو چې په آینده کې موږ تاسو د ملامتیا ګوته ځان ته ونه نیسو. نه خدای مه کړه چې د قیامت په ورځ هم ملامت اوسو او خدای مه کړه چې په دنیا کې هم بیا دا افسوس کوو چې کاش اولادونه مو داسې روزل شوي نه وی. همدا اوس په دغه نمبر موږ سره اړیکه کې شئ. انشاءالله ستاسو اولادونه به داسې تربیه کوو چې تاسو به خوشحاله